سلامونه. روژه مو مبارکه شه. په دې هیله چې دا میاشت په ټولو افغانانو په ټولو مسلمانانو په خیر تیره شي. روژه د مسلمانانو لپاره یو فرض بلل کیږي. د اسلام یو رکن دی. په قرآن کې الله تعالی ویلي دي چې بسم الله الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. یعنی څوک د رمضان میاشت هغه میاشت چې قرآن پکې نازل شوی دی، هغه انسانان هغه مسلمانان چې ورسره لري په سفر نه وي، مریض نه وي، دا روژه پې فرض بلل کیږي. په احادیثو کې هم د روژې ډېر فضیلتونه راغلي چې دا د رحمتونو میاشت ده، دا د برکتونو میاشت ده، دا عتق من النار، د اور نه د نجات میاشت ده، دا د صله رحمۍ میاشت ده، دا د بېوزلو سره د مرستو میاشت ده، دا د غریبو له حاله د خبرېدو میاشت ده، دا د یتیمانو د نورو بېوزلو کورنیو سره د خواخوږۍ میاشت ده. دا هغه ټول معنوي ارزښتونه دي چې روژه یې لري او انسانان بالخصوص مسلمانان هڅول شوي، تشویق شوي چې په روژې کې د دغو ارزښتونو د دغو ګټو د ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې وکړي. زه غواړم چې لږ په اجتماعي اړخ باندې د روژې وغږېږم. روژه د انسان د زغم او حوصلې قوت قوي کوي، هغه ځواک یې قوي کوي. که یو انسان روژه وي نو هغه دا زغم او حوصله لري چې هغه به د ورځې په اوږدو کې نه خوراک کوي، نه څښاک کوي او نه هغه کارونه معمولا چې د روژې مخکې کوي او په روژه کې کول مکروه بلل کېږي او یا روژه پرې خرابېږي او یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نه کولو سپارښتنه کړې ده، لکه بد الفاظو کارول، د قهر، د جنګ کول، دا هغه کارونه نه کوي. دا په خپله ستا د زغم او د حوصلې د قوت ښکارندویي کوي. همدغه راز ستا تصمیم نیونې قوت ښیي درته چې ته څومره یو قوي مصمم انسان او مسلمان یې چې تصمیم دې ونیو چې زه ټوله میاشت روژه نیسم، نو بالاخره په هغه تصمیم باندې ته ثابت پاتې شوې، نو دا پخپله ستا د دغه تصمیم نیونې یو قوت ښیي. د دې ترڅنګ انسان ورسره ډېر با ډسپلین کیږي. با ډسپلین په دې معنی چې ډېر منظم کیږي. روژه نیسې ټوله ورځ هېڅ نه خورې، دا یو نظم دی ستا په ژوند کې راغی. معمولا تر دې د روژې مخکې انسان هر څه خوري، هر څه څښي، که ضرورت وي که ضرورت نه وي، نو یو ډسپلین رامنځته شي. لمونځ ته سړی ځي، کوشش کوي چې سترګې، لاسونه، پښې، فکر حتی بې ځایه ونه کاروي. نو دا پخپله د انسان په ژوند کې یو ډسپلین دی چې دا ډسپلین د روژې لپاره د روژې له برکته مسلمان ته حاصلېدی شي. او روژه د دغو مسایلو د تمرین لپاره بهترینه میاشت ده. د دې ترڅنګ روژه د صحت لپاره ډېرې نورې ګټې لري. د براډ پیلن په نامه باندې یو لیکوال یو کتاب خپور کړ په 2009 کې چې ایټ سټاپ ایټ، وخوره مې خوره ویې خوره. په دغه کتاب کې هم په دې باندې ډېر ټینګار شوی چې یو انسان باید حد اقل په اونۍ کې 2 وارې 40 ساعته روژه ونیسي یا خوراک او څښاک ونه کړي. البته دلته د روژې نه مو هدف د مسلمانانو روژه نه ده، خو مطلب د خوراک او څښاک هدف دی چې خوراک او څښاک ونه کړي، ځکه د وایي دا کار ستا د صحت لپاره ډېر ښه بلل کېږي. د الجزیرې په ویب سایټ کې بینیفټ آف هیلث آف رمضان په نامه ودرېږه چې دغه د دې مقالې نوم غلط ونه وایم تاسو ته. د دې مقالې نوم دی د هیلث بینیفټس آف فاسټینګ، د روژې د صحي ګټې. په دې کې د مایکل موزلي نه چې هغه یو مستند خپور کړی و په 2012 کې، بیا یو کتاب پسې خپور کړ. په هغه مستند کې د دغه مستند جوړونکي له خولې ویل شوي دي چې روژه د صحت لپاره، بالخصوص د سرطاني ناروغیو لپاره، د زړه د ناروغیو د مخنیوي لپاره ډېرې ګټې لري، بالخصوص د سینې د سرطان لپاره. دغه مستند مایکل موزلي جوړ کړی دی. ما پخپله په یوټیوب کې ولیدو. که تاسو هم غواړئ دا مستند وګورئ، کتلی شئ. په انګلیش کې نوم دی چې روژه ونیسه وایي ایټ فاست and live long، وخوره روژه ونیسه او اوږد عمر وکړه. دا مستند دی په یوټیوب کې هم شته. په دې دغه رپورټ کې هم دغه راز راغلی دی چې د روژې نورې ګټې دا دي چې د انسان خوب ورسره آرامېږي او د خوراک په محدودولو سره
د انسان د سیستم د هاضمې سیستم آرامیږي او ورسره بدن د ټوکسینونو ختمولو باندې کار پیلوي. یعنې دا هغه مسایل دي چې د کم خوراک د خوراک په محدودولو کې انسان په اجتماعي لحاظ او په صحي لحاظ ترې ګټه اخیستلی شي. او تر ټولو بله مهمه خبره دا ده چې ستاسو چې کله کم خوراک کوئ طبیعي ده چې وزن مو هم ورسره کمیږي. او په دغه راپور کې په دې خبرې باندې هم ټینګار شوی دی. غواړم په همدې اړه یوه لنډه کیسه وکړم. زموږ یو غیر مسلمان همکار دی، امریکایی دی. هغه هر کال روژه نیسي. که ټوله میاشت نه نیسي نو کله چې د روژې میاشت پیلېږي کوشش کوي چې حد اقل 15 یا 20 ورځې ونیسي. یوه ورځ موږ ورنه پوښتنه وکړه چې ولې تاسو روژه نیسئ، مسلمان هم نیاست او روژه نیسئ؟ وی ویل چې روژه ما ښه با ډیسپلین کوي او ما مسؤون کوي، یو ډول آرامیږم، ورسره زما خوراک کنټرولیږي، او ورسره زه غواړم چې وزن مې په ښه شکل سره په صحیح شکل سره وزن زما کم شي. نو دا دغه روژې هغه صحي ګټې وي. هو یوه خبره دلته یو بل اجتماعي اړخ باندې هم غږېږم، هغه دا چې موږ او تاسو کله چې روژه نیسو بالخصوص په افغانستان کې نو ډیر کارونه په روژه کې، په نورو وختونو کې هم په میرمنو خویندو میندو باندې ډیر کارونه کوو، خو په روژه کې هم که په نورو وختو کې نشو کولی نو روژه د دې اخلاقي تمرین لپاره باید هم یو ښه فرصت ځان ته وګڼو چې په روژه کې په میرمنو باندې په خپلو خویندو میندو باندې کارونه کم وکړو. او بیا که کارونه پرې نشو کمولی لږه مرسته ورسره وکړو، ځکه چې یوازې تاسو روژه نه نیسئ، هغوی هم روژه نیسي. او دا توقع مه کوئ چې تاسو ماښام کور ته ځئ باید دسترخوان مو رنګین وي، او که رنګین نه وي نو د روژې غوسه مو په خویندو او په میندو باندې وباسئ. او د دې تر څنګ په پیشنمي کې هم چې پاڅېږئ نو داسې توقع مه لرئ چې حتما باید میرمنې تاسو پاڅوي، په خپله پاڅېږئ. دا هم زموږ او ستاسو یو مسؤلیت دی، ځکه روژه عبادت دی او که تاسو عبادت کوئ ځان ته ګټه رسوئ نو هغه احسان یې په بل چا هم مه اچوئ. او کوشش وکئ د معنوي ارزښت تر څنګ دغه روژه د اخلاقیاتو او د اجتماعي روزنې لپاره هم یو ښه فرصت وګڼئ. په دې هیله چې خبرې مې ډېرې درنې شوي نه وي، نو خدای دې وکړي چې دا روژه په ښه توګه په افغانستان او په نړۍ کې په مسلمانانو باندې تېره شي. ډېره مننه. کور ودان. ښه وخت ولرئ.